درنو بهیروالو میلمنو ټول ستړي مشئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وای تږی تږی یم چې نه یې، تږی تږی یم چې نه یې، جل مې اخلي چې دې وینم. تږی تږی یم چې نه یې، جل مې اخلي چې دې وینم. اخر ساه به رانه وځي په دې تنده لیونۍ کې. دا د ډاکټر صاحب اعظم خدای دې وبخي دغه شعر دی، او ډاکټر اعظم چې دی زما د خوښې او بیخي ایډیال شاعر دی. په هر صورت موضوع نه به نه لرې کېږو. نن زموږ او ستاسې موضوع د افغانستان د استقلال د بیرته راوړلو په خاطر 106 کلیزه ده. 106 کاله پخوا د دې هېواد بچیان د استعمار په ضد باندې راپورته شو، د ښکېلاک په ضد باندې راپورته شو. هغه ښکېلاک چې لمر په قلمرو کې نه ولوېده. هغوی دا متل کوو چې لمر زموږ په قلمرو کې نه لوېږي. قلمرو مطلب دا چې کومه ساحه دی نیولې وه، کوم ملکونه چې دی نیولي وو، یعنې موږ دومره پراخه ساحه لرو. په هر صورت مخکې د دې نه چې د استقلال په باره کې وغږېږو، زما خپل نظر دا دی چې دوستان خصوصا ځوان کل د خپل هیواد د تاریخ نه خبر شي چې زموږ هیواد د تاریخ په اوږدو کې کوم پړاوونه تیر کړي دي. ډېره اوږده سلسله نه وایم، درته لنډ لنډ یې درته وایم، خو په ځیر یې واورئ، د زړه په غوږونو یې واورئ. دا ټولو ته ستاسو بیا دا ستاسو وظیفه ده چې راتلونکي کل ته او راتلونکي نسل ته باید انتقال کړئ. وایي تاریخ خلق جوړوي. دا رښتیا خبره ده چې خلق د تاریخ جوړونکي دي. تاسو احمدشاه بابا ته نظر وکئ، د زمان خان زوی احمد خان د نادر افشار په پوځ کې منصبدار و، او احمد خان د نادر افشار چې کله مړ شو په 1940 زیږدیز کال کې، دې وخت کې د هیواد د قومونو د هیواد د جغرافیې د ساتلو دپاره یو تکړه زعیم او قائد ته ضرورت و، یو مشر ته ضرورت و، تر څو دا هیواد د پردیو د منګولو نه وساتي. له نیکه مرغه دغلته یو بچی و د افغان ستر احمدشاه بابا. ستر احمدشاه بابا یو امپراتوري جوړه کړه. دا داسې یو وړه جغرافیه نه وه لکه اوس چې موږ او تاسو پکې اوسېږو. افغانستان د یوې لویې امپراتورۍ جز و، د افغاني او پښتني امپراتورۍ جز و افغانستان. په دې کې ترکمنستان، ایران، هندوستان، د منځنۍ اسیا سیمې او د هند لویه وچه، نیمه وچه، دا پکې شامله وه. دا جغرافیه او دا امپراتوري داسې اسانه نه وه جوړه شوې. دا د شاه زلمو، دا د هیواد دوستو، وطن پرستو پښتنو افغانانو د وینو او قربانیو برکت و چې دومره یوه ستره امپراتوري جوړه کړې وه. په اسلامي نړۍ کې د عثماني امپراتورۍ نه را په دې خوا دا دوهمه لویه امپراتوري وه په نړۍ کې. تاسو فکر وکئ، دا جغرافیه هسې په خوله یادېږي، خو فکر ورته وکئ چې اصفهان او ډیلۍ سره څومره لرې دي. دا نو هسې هغه خلک پوهېږي چې هغوی جغرافیه لوستلي. دا ټوله د افغانانو د شاه زلمو برکت و. ښه، په هر صورت
د هغه جګړې د مرهټیانو سره د مرهټیان په هندوستان کې یو ډېر ستر قوم دی او ډېر جنګیالی قوم دی او ډېر په وطن مین خلک هم دي خو احمدشاه بابا څو ځلې دوی مات کړي دي او تر ډیلي پورې رسولی دی هغه بیت تاسو ته به یاد وي چې د ډیلي تخت هېرومه چې رایاد کړم زما د ښکلې پښتونخوا د غرو سرونه د فرید او د حمید دور به بیا شي چې زه وکاندم په هر لوري تاختونه نو دا یو دغه دی سلسله د خیر په صورت زما مطلب دی کې دی چې تاسو تاریخ خامخا مطالعه کړئ د هېواد دا استقلال داسې نه دی چې موږ دلته لیکلی دی 106مه کالیزه دا یو غټه لاسته راوړنه د شاه زلمو ده د مجاهدینو ده خلکو خپل سرونه قربان کړي بچي په دې لاره کې قربان کړي دي دې نه مخکې تیمورشاه ورپسې راغی زوی هغه د هغه سلطنت هم تر یوې اندازې پورې ښه خو دښمنانو موږ کله پرېښودو خصوصا برطانوي استعمار زموږ په ضد هر وخت یې دسایز جوړ کړي دي قومونه بیا د یو قوم سره د بل قوم په ضد باندې اچول یو قوم بیا د بل قوم په ضد باندې اچول همدا مسله شوه چې کله تیمورشاه مړ شو شپږ زامنو په هغې کې د دوی ترمنځ لانجې جوړې شوې دغه ستره جغرافیه چې وه دا اوس په د یو ورکوټي افغانستان باندې بدله شوه دا د هغوی د خودخواهۍ د قدرت طلبۍ جاه طلبۍ او د دښمن د لاسوهنو نتیجه وه چې موږ داسې دغه ستره امپراتوري چې په نړۍ کې جوړه وه او ستر احمدشاه بابا جوړه کړې وه هغه د سقوط او داسې یو ورکوټي هېواد باندې بدله شو دا تیمورشاه د زامنو نه شاه شجاع او محمود او زمان دا درې تاریخ کې ډېر مطرح کسان دي شاه شجاع په لاهور کې د دې ځای نه خلکو شړلی مخلو پاچا هغه معاهده امضا کوي تاسو غوږ کړئ د انګلیس دې دغه ته در حاله چې افغانانو شړلی دی خو هغه ته معاهده امضا کوي راځئ تا د افغانستان پاچا کوو په مقابل کې ورته ملتان او پینډۍ او لاهور او ځایونه دا ځایونه ورته ورکوي د هغې نه دې خواته مثال چې کوم تړونونه شوي دي امیر محمد یعقوب خان په وخت کې د ګندمک تړون شو تل واڼه او ډېر ځایونه انګریزانو ته په لاس ورکړه افغانستان مطلق او په قطعي ډول سره خپله سیاسي ازادي د لاسه ورکړه په هیڅ صورت سره افغانستان نشي کولی چې د یو خارجي ملک سره اړیکې ټینګې کړي دا د ګندمک شرمناکه معاهده چې ورته وایي هغه د امیر محمد یعقوب خان په وخت کې دا کار وشو دا سلسله همداسې د محمدزیو نه راغله ورپسې امیر عبدالرحمن خان راغی که څه هم یو سلسله تغیرات یې راوسته خو سیاسي ازادي افغانستان نه لرله هغه د نر بچي م ورته ډیورنګ کرښه ورته امضا کړې ویل راځه دا پلوي ستا او دې پلوي زما په مقصد ما پرېږده چې زه باچا یم بالاخره غازي امان الله خان ته نوبت را رسیږي او غازي امان الله خان په 5م پشت کې د امیر دوست محمد خان د اولادې نه راځي د مخکې له دې نه چې باچا شي هم یو علم پرور او معرف پرور انسان و په دربار کې خاص دغه لرل محبوبیت یې لره درباریانو سره یې ښه سلوک کو د عادي خلکو سره یې ښه سلوک کو یا د ویښ زلمیانو په دغه کې هم شامل شو په ګوند کې مخکې د دې نه چې د دې پلار امیر حبیب الله خان پاچا و دا د ویښ زلمیانو په ګوند کې شامل شو خو امیر حبیب الله دغه بهیر شو دا یې سرکوب خلک یې بندیان کړل ویې ټکول کله چې بیرته امیر امان الله خان ته قدرت رسیږي دا هغه د بهیر ټول غړي خوشي کېږي د تاریخ لنډې کرښې مې درته البته استاد ستاسو په اجازه دا د تاریخ لنډ کرښې مې ځکه درته بیان کړي چې تاسې نسل مجبور مکلف هستئ
چې په راتلونکي کې خپل نسل ته دغه د تاریخ پاڼې ورسوئ. حقیقت له تاریخ نه پټیږي او تاسو یې هم مه پټوئ. ډېر خلک کوشش کوي چې تاریخ تعریف کړي او بل خواته بوزي، خو تاسو من حیث د وطن پرست ځوانانو، من حیث د انقلابي ځوانانو، من حیث د یو باسواده او وطن پرست ځوانانو په حیث باندې تاریخ مه هیروئ او هغه څه تاریخ ته وسپارئ څه چې حقیقت او واقعیت دي. نو دا د بیان مې دغه درته ځکه وکړو، دا د لوزنامې چې شوي دي، که د ډیورن شوې ده او که د ګندمک شوې ده، که د هغې نه مخکې د لاهور څه شی دی د کوم ځای هغه معاهدې شوي دي، ټولې د افغانانو په نفع نه وي، یو هم د افغانانو په نفع نه وي. یوازې یو معاهده چې افغانانو پکې بری ترلاسه کړی دی همدغه د راولپنډۍ معاهده وه چې غازي امان الله خان خپل هیواد په نړۍ کې ټولې دنیا ته په رسمیت باندې وپېژنده. دغه معاهده صحیح وه. کیدای شي نورې معاهدې هم شوي، هغه به وروسته د تاریخ پاڼې وسپاري، تاریخ به یې وګوري چې کومې معاهدې د چا په ګټه وي او څنګه وي. په هر صورت خبره ډېره نه اوږدوو، موږ راځو موضوع زموږ د استقلال د بیرته راوړلو مسله ده او دا کلیزه دا تلین پخوا تر دې زموږ د یاد خبره چې دا ډېر غټ جشنونه به وو د اعلیحضرت ظاهر شاه په وخت کې او ډېر غټ مراسم به وو. بیا کله داسې شوي دي چې یو ورځ مې ګذشت تېر شوی دی بس خلاص، کله داسې یو غونډه باندې بس اکتفا شوې ده، خو دا بهیر همداسې روان دی. ځکه دا یو ستره خبره ده چې موږ د انګلیس نه ازادي اخلو. انګلیس چې په نړۍ کې مخکې مې ورته ویلې چې په قلمرو کې نور نه ولیده او دغه ستر استعمار ماتې خوري د افغانانو نه. دا زموږ ډېر غټ ویاړ او افتخار ځای دی. د دغه ویاړ او افتخار ساتنه زموږ او ستاسو وظیفه ده. نو امان الله خان د دربار کې رالوی شوی انسان و، خو درباري خصوصیتونه یې نه لرل. هغه ولسي سړی و، د خلکو په زړونو کې اوسېده، د خلکو د زړونو آواز یې اورېده او د دې ملت د دې هېواد د ترقۍ خصوصا د معارف او عرفان ډېر سخت وفادار انسان و. ما یو څو لنډې کرښې لیکلي هغې باندې نه لولو، خیر دی ډېره مسله اوږدېږي، مېلمانه هم راغلي دي مشران. خالي همدومره موږ باید په دې خبره باندې پوه شو چې غازي امان الله خان د دې چلن د مشروطیت غورځنګ کې هم دی شامل و، مخکې مې ورته ویلې و ویښ زلمیانو کې مو، او کله چې امیر حبیب الله خان په هغې د ویښ زلمیانو د غورځنګ او دا خلک تهدید کړه، بندیان یې کړه یا فراریان کړه، خو امان الله خان د دې غورځنګ دغه وړی و. وخت چې دا کله خپله پاچا شو هغه خلک ټول آزاد کړه. دا د ده هېوادپال شخصیت که موږ هر څومره خبرې وکړو او دا ځای نه نیسي. خالي یو توصیه تاسو ته کومه، البته یو دوه کتابونه دي، دا ضرور خامخا ډېر کتابونه شته دي، خو دا دوه چې ما لوستلي دي دا ډېر مهم دي چې د امان الله خان شخصیت، د هغه د کرکټر، د هغه د مبارزې او فکر او هاند او هڅه ټول تصاویر پکې شته دی. یو کتاب د اور په افغانستان کې دی، اور په افغانستان کې، دا یو امریکایي ژورنالیست یې لیکلی دی، سټیو کول نومیږي، په فارسي کې هم شته دی، دواړه ترجمه شوي دي. دا امیر احمد یاد ترجمه کړی دی اور په افغانستان کې، سټیو کول لیکلی دی، او دغه ژباړن چې دی امیر احمد یاد دی. بل افغان پاچا دا د خواجه سید حسین لیکلی دی چې دا د امیر امان الله خان د تدریساتو رئیس و په هغه خپل دوره کې. هغه ټول واقعیتونه چې د امان الله خان څه دغه و دا ټول پکې شته دی. په هر صورت موږ یو څو مهمې خبرې دي چې دا د امان الله خان هغه کرکټر موږ ته ډېر ښه ښیي. یوه خبره دا وه چې
د غلامۍ دوره بیخي له منځه لاړه. د خانانو او بیګانو په کورونو کې به ښځې وینځو به کار کوو، د خانانو به مزدورانو به کار کوو، او دا خلک به لکه بس غلامان وو. خو کله چې امان الله خان اعلان وکړ چې غلامي بنده، ټول خلک ډېر خوشحاله شو چې د دې اربابانو او بیګانو د دې خلکو د غلامۍ نه ازادي حاصله کړه. جبري کارونه به کېدل، خو دا زموږ مشرانو موږ ته دا خبرې کولې، جبري کارونه به کېده، حکومت به بیګار کوو، که به هر څومره ستا خپل کار ضرور خو د حکومت بیګار به خامخا کوو. دا بیګارونه د منځه لاړل، بیګار میګار نه و. مثلا پخوا به مالیې به چې وې دا سیوسات یې ورته ویلې مالیه، دا به خلکو په شا وړه غنم او بوس او دا شی نه به وو، ګودامونو ته به رسول په شا باندې به وړل، او خلک ډېر په تکلیف کې وو د حکومت د لاسه. امان الله خان دا خبرې لغوه کړې ویل دا باید نه وي. د فرهنګ په باره کې هم ډېر کارونه کړي دي. حاجي امان الله خان دا په 1900 دا عبدالهادي داوي دا مکتب لومړنی مکتب و چې ښایسته مکتب و چې د جوړ کړه، او هر مستوراتو مکتب یې جوړ کړه، د جنکو دپاره مکتبونه جوړ کړه. خارج ته زلمیان او جنکۍ ولېږلې، زلمیان یې ولېږل، جنکۍ ولېږل. دښمنانو ترې استفاده وکړه، وایي چې ولې جنکۍ دي، دا شي او دا خو به دا شي. په هر صورت خو دسیسې شاته خلک ولاړو. یو بې سواده سړی راجګ شو، په نامه د بچۍ څخه و، خادم دین رسول الله امیر حبیب الله، او دغه یو مترقي باچا، یو صلح غوښتونکی باچا، یو داسې باچا چې مونږ یې بیا د هغې نه وروسته نه دی تر اوسه پورې نه دی پیدا کړی. دا یې واغسته، د وطن نه یې وشړه، فرار یې کړ. هغه داسې یو شخصیت و چې تر آخره پورې حتی ما وایي چې دا په ایټالیا کې اوسېده، چې کوم څوک به د افغانستان نه راغی نو کور ته به چې راننوته بوټان به یې ایستل، ویل بوټان مه وباسه، وایي په دې د افغانستان خاوره پرته ده، او هغه بالښت به د سر لاندې ایښوده چې ده پکې د افغانستان خاوره ایښې وه. دومره دا خپل وطن او هېواد باندې مین و. تقریبا 9 میاشتې 11 میاشتې د سفرونه وکړه د خارج، چې دا بهرني تخنیکونه وګوري. زما خبرې ډېرې خبرې به لنډې کړمه، خدای دې وبخي ښه پاچا و، او باقي خبرې به استادان درته وکړي.